د 1500 جنګ او داخلي بېځایه شوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. جریان که شما ببینید پروگرام توزیع مواد غذایی برای فامیلایی که در اثر جنگ و درگیری مخالفین مسلح در ولسوالی علیشنگ قبلا بیجا گردیدند. از طرف کمیته استقرار 9 قلم مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت کرد که شامل این 9 قلم مواد غذایی و غیر غذایی 5 قلمش مواد غیر غذایی می باشد از طرف ریاست محترم انکشاف دهات با همکاری مؤسسه محترم یونیسف آماده شده. 4 قلم دیگرش مواد خوراکی می باشد از طرف ریاست مبارزه با حوادث و متضررین یا بجا شده حکومت. البته شامل مواد غیر غذایی یک کیت آیجین کیت یا یک کیت فامیلی کیت می باشد، یک تخته ترپال، البته یک 2 بشکه آب می باشد. البته مواد خوراکی آن عبارتند از 25 کیلو برنج، 25 کیلو لوبیا و یک قطعه روغن 10 لیتره، البته 1 کیلو چای. مجموعاً 9 قلم مواد میشه. معامله میبینین کومک صورت. د علیشنګ ولسوالۍ اړوند د بیلابیلو سیمو د هغو 1500 کورنیو سره چې په دې وروستیو کې د جنګونو له امله زیانمنې او بېځایه شوې وې نن ورته د لغمان ولایت مقام په لارښوونه او د اصرار کمیټې د پریکړې پر اساس د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته چې د لغمان د طبیعي پیښو سره د چمتووالي د ادارې او د لغمان د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست له لورې برابره شوې وه. د لغمان والي محمد آصف ننګ او د زیدخله ادارو د مسؤلینو په لاسونو وویشل شوه. په برابر شوې مرسته کې وریجې، غوړي، لوبیا، چای، د اشپزخانې سامانونه، روغتیایي کیټونه، ترپالونه، کمپلې، د څښاک د اوبو بشکې او فرشونه شامل ول چې د یادو کورنیو سروې له وړاندې د اصرار کمیټې له لورې ترسره شوې وه. موږ دا ساحې ته جنګ چې راغی د جنګ نه وروسته موږ څنګه بېځایه شللو او د هغه نه وروسته موږ سره دغه کومک وشو د والي صاحب د خوا نه. نو خدای دې وکړي چې پس د دې نور هم دغه لانجې خدای ختمې کړي او د خلکو سره باید د تل دپاره د کور او د کلي سره چې بېځایه کېږي باید ورسره کومکونه وشي. خوشحاله شو نو خوشحاله دي دا خلک خوشحاله نه وي نو نه به راتلو ورته. په اثر د مشکلاتو چې د جنګ قوه راغله موږ ټول بېځایه شولو. د بېځایهتوب په خاطر موږ سره دولت دغه کومک ښه خوشحاله دي او خوشحاله یو چې دا هلته راغلي چې خوشحالونه کله راتلو. نور راتلونکي دا وختونه چې خدای په دغه ملک کې قراري او امنیت راولي چې موږ خپل د دغه نم تېرو چې خپل ژوند په ارامي سره وکړو، په راحت سره وکړو.